نن خبرونه کې مو درته د سپوږمۍ خور ناول شپږمه برخه چمتو کړې. تیره برخه راته تاسې تر دې ځای اورېدلې وه. دا ځل له شینکي سره مخ کېدلو ته زیات په تلوسه کې وم. د فطرت ګلاب مې ډېر د شینکي د سترګو تږی و. د هوس چینه مې هم نوره په وچېدو ښکارېده. پوهنتون د پیل 2 ورځې هم وتلې وې. مازدیګر د کلي بر سر کې هلکانو د والیبال لوبه کوله. یاد ورته د لوبې نمبرې نیولې. ورغلم په خوا کې ورته کېناستم. د لوبې ختمېدو وروسته مې ورته وویل تیره برخه تر همدې ځای مو اورېدله وه. شپږمې برخې ته مو زه سید حبیب سادات هرکلی کوم. سبا ته ضرور پوهنتون ته ځو. نور مې په وجود کې شینکۍ پسې وینه ویجه شوې نه ګوري چې له سترګو مې د انتظار تورې کړې تاوې شوي دي. یاد را سره ومنله چې سبا ته پوهنتون ته ځو. ټوله شپه په خیالونو کې ډوب وو چې سبا ته به بیا شینکۍ د شنو سترګو مې په سر واړو او د مودو تنده به مې پرې ماته کړم. په همدې خیالونو کې خوب ته ورغاړې وتی وم. سهار له هیلو ډک قدمونه مې د پوهنتون پر لور واخیست. د شینکۍ په سرلنۍ دیدن ته دومره په لټه کې وم چې آن خپل وجود مې خپل روح پسې لکه سیوری ځان نشو رسولی. د پوهنتون په انګړ کې ګلان یو ځل بیا ژیړ لمر ته په مس کې خوله نڅېدل. موسم په سرلنۍ و. تود لمر په وجود لکه د مرهم پټۍ داسې لګېده. د پوهنتون چاپېریال زما د ښه راغلاست لپاره شنه ورغوي زما د قدمونو لاندې کېښودل. هر یو ټولګیوال مو د پسرلني له موسمه پسرلنی رنګ اخیستی و. په سیریو کې پسرلنۍ مسکاوې خورې وي. ځان سره مې وویل شینکۍ به د پسرلي په راتګ سره څومره ښکلې شوې وي. پسرلي به بالا ښکلاوې له شینکۍ سره ویشلې وي. په شینکۍ مې لکه د باغي باز سترګې ولګېدې. شینکۍ د کوې قاف خاپیرې په شان له رنګینیو ګلانو سره لوبېده. وږی نظر مې د شینکۍ له ښایست نه بیلېده. شینکۍ بلا ښکلې شوې وه لکه ټول جمع چې د ګلاب پاڼې خوړلې وي. ټولګي د تګ په بهانه مې ځان ورنږدې کړ. ټول فکر او هوس مې د شینکۍ پر لور کش کوه. شینکۍ هم د خپل نظر جال زما په وجود راخور کړ. څو قدمه لکه د تنظیر په شان زما خواته راواخیستل. په وجود مې بیا لړزېدلو پیریانو برید خښ کړ. شینکۍ 2 شنه ګاټې زما له ګوګله وویستې. جذباتي پیریانو مې نږدې د شینکۍ نرۍ مسکا ته له خولې چغارې ویستلې وې. ځان مې د ځان په لټون کې و. د وجود په رګو کې مې وینه د زړوبي غوندې په شرنګ روانه وه. عاطفي فطرت مې د ټولګي پر لور سر په طلاق روان و. څوکۍ ته مې خپل تاواني وجود ور وغځاوه. د تیر کال په څیر 2 ښوونکي مې د ټولګي له نماینده سره ټولګي ته راغلل. یو ښوونکی مو د تختې تر څنګ ودرېد او خبرې یې پیل کړې چې ستاسې نماینده د بوختیا له کبله نور نه غواړي په خپله دنده کې پاتې شي. که څوک غواړي چې نماینده وټاکل شي د تختې تر څنګ دې راشي. یاد او نور ملګرو راباندې غږ وکړ چې واګه پورته شه. زما زړه نه و چې پورته شم. بیا راباندې غږونه وشول. زړه نازړه د تختې تر څنګ ودرېدلم. شینکۍ راته مخامخ ناسته وه. د ښایست هندارې زما خړې څېرې ته د برېښنا ټکانونه ورکول. 2 نور ټولګیوال مو هم راپورته شول. نومونه مو یو ښوونکي په تخته کې ولیکل. ویلې تاسې هر یو 2 دقیقې خپلې خبرې وکړئ چې ټولګیوال مو رایه درکړي. خبرې مو ختمې او ټاکنې پیل شوې. ټولګیوالو مو د خپلې خوښې نوماند نوم په وړوکي کاغذ کې لیکه. ټول کاغذونه د پخواني نماینده په لاس راغونډ کړی شول. زړه مې زیات لړزېده چې څه به وشي. هسې نه چې د شینکۍ په مخ کې ټاکنې وبایله. د یو ښه ښوونکي له لورې شمېرنه پیل شوه. لومړی د هغوی رایې وشمېرلې. وروسته چې زما وار راغی د هغوی له رایو زما د رایو شمېر واوښت. غږ یې وکړ چې واک ته دې مبارک وي. بل ښوونکي هم غږ پرې وکړ چې د واک رایې وشمېره. دی هم پوه شي چې څومره کسان زما تر شا ولاړ دي. ما فکر نه کوه چې زه د نماینده شم. خو دا هر څه زما د آن خلاف ترسره شو. په ټولګي کې د لاسونو پړکار پیل شو. شینکۍ هم خپلې نازکې او پستې ګوتې په ډېر پړکولو سرې کړې. ښوونکي د نمایندګۍ مبارکي راکړه. هغه هم سترګو کې زما په بریالیتوب وموسکېده. کېناستو او ښوونکي مو له ټولګي څخه بهر شو. هر یو ټولګیوال یو ځل بیا مبارکي په پلمه رانږدې شو. راغلم په خپل ځای کېناستم.
شینکي په آهنګین غاک په مسکاورو شونډو غوږ کې راته دا خبره وساتوله چې واکه درته مبارک شي. د شینکي دی لفظ زمي ډیر په ګرانه دا توري سره یو ځای کړی چې نړۍ مننه کوم شینکي. د ټولګي نماینده‌توب زما لپاره شینکي سترګو ته د نږدې کېدلو ښه فرصت و. خو بیا هم په زړه کې مې دومره توان نه لیده چې شینکي ته دې د زړه خبره وکړم. تل به همدې خبرې ته ځورېدلم. په ټولګي کې مې مسؤلیت ډیر شو. غوښتل مې چې د ټولګیوالو ستونزو ته لاسرسی پیدا او ورته د حل لارې ومومم. د درس ویلو وروسته شینکي او پاتو په کیسو بوخت دي. شینکي راته وویل واکه په دې ورځو کې زیات بوخت دي. ورته ومې وویل هو رښتیا ډېر بوخت یم، خوښ یم چې د ټولګیوالو په خدمت کې بوخت اوسم. رښتیا شینکي یوه خبره مې رایاده شوه، هغه دا چې راته ووایه ټاکنو کې دې رایه زما په ګټه وکاروله که د بل چا. شینکي د ګلابونو غوټۍ وسپړلې، مسکی شوه، په خیالګرو سترګو یې راته وکتل چې نه نو ښایستا په ګټه مې ونه کاروله نو د چا په ګټه مې وکاروله. که یې نه منې له پاتو وپوښته. عدله مې شینکي سره د خبرو په وخت کې د خوښۍ سپرغې شیندلې او هوس مې په شینکي د ګلابونو باران پیل کړی و. له شینکي مې مننه وکړه او ورته ومې ویل تاسو یاست چې زه یم. شینکي هم هره ورځ هڅه کوله چې زیاتې خبرې راسره وکړي او هره ورځ به مې همدې ورځ ته په ژوند کې د خوښۍ ورځې نوم ورکوه. ځان به مې په جامو کې نه ځایېدم. شینکي او پاتو به کله کله په یو ډول جامو کې راتلل. کله به چې تورې جامې اچولې وي شینکي به مې بېروحه وجود ته روح ورپوه. په وجود کې به مې احساس لکه ماشوم په خاپوړو راغی. د دري ژبې ښوونکی مو د ټولګي له دروازې راتېر شو او موږ یې د رنښت په خاطر په خپلو څوکیو کې ودرېدلو. استاد د تختې په خوا کې ودرېد او د درس په ویلو یې پیل وکړ. وروسته یې وویل ستاسو له ډلې یو څو کسه نجونې او هلکان د څېړنې لپاره یو چیرته لیکي. هر څوک ځي نو همدا د څېړنې پایله به یې په سیمینار کې حساب کړم. شینکي یاد ما او څو نورو ټولګیوالو مو لاسونه پورته ټول اته کسان دې څېړنې ته وټاکل شو. راته یې وویل داسې یو چاته د څېړنې لپاره مو لیږم چې د همدې پوهنتون بنسټ ایښودونکی دی. هغه هم اغلې ځلان. له استاده مو د اغلې د کور پته واخیسته. وروسته له مشورې مو دا پرېکړه وکړه چې سبا 10 بجې به له همدې ځایه د اغلې ځلا کور ته ورځو. کور ته راغله. ټوله شپه مې له خوښۍ له خوب سره د خوب کوترې الوتولې او خپل راتلونکي ژوند ته مې د شینکي په شتون کې ډاډمن ښکارېدل. نن شپه مې سترګې د کوټې تیرانو ته پاتې وې. د شینکي انځور د تیرانو له منځه خبرې راسره کولې. د شینکي شنو سترګو مې خیال ته په کوټه کې شنه مشالونه بر کړي وو. په خیالي نړۍ مې د پسرلي کړس باران ورېد. روح مې له وجود سره همدې باران ته له یوې کېږدۍ لاندې ناست. شپه سبا شوه. دا مې لومړی ځل و چې شینکي سره په یوه لاره له هیلو ډک قدمونه ږدم. ډله مو برابره کړه. له 2 موټر چلوونکو سره مو خبرې وکړې چې د اغلې ځلا تر کوره مو ورسېد. په لاره نه پوهېدلم. فکر مې کوه چې وزرې مې شنې کړي او الوځم. ځان مې د هوا له وریځې پورته الوت. شینکي سره مې ځان له هر وخته پوره ګڼه. هغه مې د ځان پوروالې نښه بلله. موټر ودرېد. هغه ځای ته ورسېدو چې پته راکړل شوې وه. له یو ځوان څخه مې اغلې ځلا د کور پوښتنه وکړه. ځوان مخامخ دروازې ته د ښي لاس ګوته ونیوه. یا دې د کور دروازه د ګوتې په نوک ور وټکوله. دروازه بیرته شوه. یوې ځوانې نجلۍ د دروازې له څنډې په یوې سترګې راوکتل. په شینکي مې غږ وکړ چې خبرې ورسره وکړي. شینکي ځان او موږ ور وپېژندلو. شینکي ورته وویل غواړو له اغلې ځلا سره مرکه وکړو. کور ته د ورتلو له بلنه یې راکړه. په یو ښکلې وړکۍ کوټه کې کېناست. شینکي مې بې روحه وجود ته مخامخ کېناست. د مخ له واورین میدان څخه یې ململینه کټاره تاوه کړې وه. شینکي مې یو زړه ته 2 غبرګ شنه دامونه کېښودل. بهلل احسان مې د شینکي په اړوګرو سترګو له دام لاندې راغی. اغلې ځلا امسا په لاس کې له دروازې راښکاره شوه. په درنښت یې ټول له ځایونو پورته شو. ښوونکي ځلا له وجوده زیاته کمزوري او د پاخه عمر مېرمن وه. په نوبت مو پوښتنې ترې پیل کړې.
ځواب یې ډېر اوږده و. اته پوښتنو ډېر وخت ونیو. شینکي سپینې نرۍ ګوتې له قلم سره لوبولې او کله به یې قلم پر سرې کتابچې کېښود. خیال یې د ځلا ملغلرو خبرو ته و. د ځلا ځوانې لور لومړی یخې اوبه او وروسته یې چای، وچه میوه او کلچې راوړ. شینکې په مرمرین لاس کې ډکه پیاله وه، په یو نیازبین انداز نیولې وه. د ځلېدونکو نوکانو ځلا یې د پیالې په منځ کې نڅا کوله. مرکه پای ته ورسېده. له ښوونکي ځلا څخه مې غوښتنه وکړه که مو خوښه وي په ډله ییزه توګه له تا سره انځورونه اخلو. درنو اورېدونکو، دا وه د سپوږمۍ خور ناول شپږمه برخه چې تر دې ځایه مو راورسوه. دا چې اوومه برخه کې څه کېږي نو هغه به د سبا ورځې خپرونه کې په ګډه واورو. تر هغې مو په سپېڅلي رب سپارم، هر چیرې چې یاستئ ښه د ودان کامیابه اوسېږئ، بې مینې بې جانانه مه شئ. الله په امان.